سلامونه ملګرو احترامات ملګرو د دې وګړي چې روغ او جوړ چې بهر وطن کې ملګرو د ادبي بنډار سره نن یو ځل بیا حاضر یو او دغه بنډار کې ورا سره نن ابوبکر صدیقي د هغې سره به کینو د هغې د ژوند په باره کې او د هغې د فن په باره کې به پښتو او ښکلي شعرونه به ترې اورو. نو له ټول نه مخکې خو ابوبکر صاحب تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو. بسم الله الرحمن الرحیم. جمیل باسل صاحب ډېره مننه، خوشحاله او آباد اوسئ چې موږ هم په دونه ډېر لنډ تنګ وخت کې وخت مننه. یقینا ابوبکر صاحب ستاسو هم مننه چې دومره مصروف وخت نه ټیم ویستو او موږ له راغلی. ابوبکر صاحب دا راته ووایه چې شاعرۍ ته څنګه راغلی؟ زه به درته د اسیر صاحب یو شعر دی چې ملګرو زه خو اوس نه شاعري نه کوم، زه چې ماشوم ما به هغه وخت ټپې کولې. باسل صاحب شاعر چې کوم دی دی خو خيار حالات هم جوړی، خو زما چې څومره په ذهن کار ورکوي نو دا قدرتي چې کوم دی شاعر جوړیږي. یعنی ګاډ ګفټ ورته په انګلیش کې ویلی شي، دا د الله طرفه یوه تحفه وي د حافظ او د شاعر سره. ډېر زبردسته. ابوبکر صاحب دا راته ووایه چې اوسنۍ شاعرۍ ته به څه نظر باندې ګوره چې اوسنۍ شاعران چې کوم نوي راځي دا د پښتو ادب ته نقصان ورسوي که نه پرمختګ یې کړی دی؟ باسل صاحب ډېر جوور سوال هم وکړو. ځکه درته ووایم زموږ یو عامي کس یي هغه منځونه کوي، د دې نه خبر نه وي چې یاره زه صحیح کوم او که غلط کوم. هغه چې کله بیا به تبلیغ کې لاړ شي یا دیني مراکز ته لاړ شي نو بیا هغې ته د خپلو غلطیانو احساس وشي چې یاره زما به د لمونځ کې دا کمی دی دا کمی دی. نو که زه درته ووایم زموږ مشرانو شاعرانو له دا پکار ده، یعنې که زه درته په خاص توګه باندې د خپل جندول د ادبي ټولنې مشر که درته یاد کړم هغې ته زه ووایم چې یار داسې یو پروګرام منتقد کوي چې په هغې کې په تنقید باندې کار کېږي، په غزل چې کېدي او په هغې باندې تنقید وشي. یاره ستا په غزل کې دا کمی دی او ستا په شعر کې دا کمی. نو زه داسې وایم باسل صاحب چې په هفته کې یا په میاشت کې یو ځل یو پروګرام مقرر کړی شي د هغې د دې لپاره چې کوم نوی کول نوجوانان دي، د غزل لیکوال دي، د نظم لیکوال دي، هغه په دې باندې پوه شي چې یو قافیه څه ته وایي، ردیف څه ته وایي، یا داسې نور مسایل دي مذکر او مؤنث څه ته وایي، نو په دې باندې پوه شي. زه وایم چې دې لپاره یو پروګرام لازم وي په هفته. بالکل مینوالو ابوبکر صاحب چې څنګه وویله دلته اکثر چې موږ کومه اوسنۍ شاعري ګورو اکثر زموږ د نوجوانانو داسې الفاظ چې هغه ډېر لوېدلي وي، هغه زموږ د پښتو سره نه ښایېږي، ډېر داسې بلا غلطیانې اکثر خلک واقعي خو دا نه وایي چې یاره که ستا بلې دغه کې دا غلطي دا ترې وباسه. نو باید چې یو تنقیدي پروګرام وشي. زموږ د جندول ادبي صدر چې کوم دی د هغې نه دا پر زور غوښتنه ده چې داسې یو پروګرام دی پکې هم شروع کړي. نو ملګرو ډېر ټایم هم نه اخلم، اوس په راځو ابوبکر صاحب ته. خو ابوبکر صاحب زه په یو صاحب صابر صاحب یو دوه شعرونه دي چې ستړی ستومانه چې د کاره راځم تا یادومه چې په لاره راځم، ستړی ستومانه چې د کاره راځم تا یادومه چې په لاره راځم، د میخانې دروازې مه بندوئ یارانو زه به له روزګاره راځم. ابوبکر صاحب د کاره راغلی دی نو موږ سره به څه کلام شریک کړي چې مینوال خوشحاله شي. ابوبکر صاحب کلام را سره شریک کړي. مننه باسل صاحب. د غزل یو څو شعره درته وایم چې مې اشنا زما تر څنګ نه راځي، چې مې اشنا زما تر څنګ نه راځي، ما له پې خامخا بیا ننګ نه راځي. مونږ رالوي شو خپل وطن به ساتو، مونږ رالوي شو خپل وطن به ساتو، زمونږ په خاوره د نور جنګ نه راځي. مننه. حجره سړه شوه شیر عالم خان لاړو، حجره سړه شوه شیر عالم خان لاړو، اوس د حجرې نه بوی د بنګ نه راځي. اخري شعر دی چې اوس تجازونه او اسونه نشته، اوس تجازونه او اسونه نشته، جنګ په بټن د تورې شرنګ نه راځي. غزل درته وایم چې پښتانه چې څنګه په موټو زورور دي. زما ډېر خوښ غزل دی باسل صاحب چې پښتانه چې څنګه په موټو زورور دي، داسې پوهه په هر چل او په هنر دي. د زړه له تله چې ازار مې ورته کړی، د زړه له تله چې ازار مې ورته کړی، په ځای نه دي هغه اوس هم در په در دي.
مننه د زړه له تله چې ازار مې ورته کړی په ځای نه دي هغه اوس هم در په در دي د څادر سره د خپې غځوه ښکليه د څادر سره د خپې غځوه ښکليه دلته ټول خلق خانان دي ښکرور دي مننه خوشحالیانې د خدای دومره را نصیب کي خوشحالیانې د خدای دومره را نصیب کي په جهان کې چې دا ستوري او نختر دي مننه پښتانه خو بس له هر مرض دوا ده پښتانه خو بس له هر مرض دوا ده پښتانه خو په مثال لکه سره زر دي ای صدیقه څه خطا درنه بیا شوي ای صدیقه څه خطا درنه بیا شوي چې یار او ریبار دواړه مرور دي مننه ډېر زبردسته صدیق صاحب داسې بل که څه غزلې نو مینوالو سره شریک کړئ باسل صاحب بل غزل به درته داسې ویمه چې سیمه یې راله سوې ده هم غر یې راله سوی دی سیمه یې راله سوې ده هم غر یې راله سوی دی جاله چرته جوړه کم هر در یې راله سوی دی مننه دې خلکو په شونډو څه پوکي پوکي کولو دې خلکو په شونډو څه پوکي پوکي کولو اور یې راته ایښی د زړه سر یې راله سوی دی مننه کړس کړوس شو د مرمیو د بمونو سم غوبلو کړس کړوس شو د مرمیو د بمونو سم غوبلو ماښام یې په لړزان کو مازدیګر یې راله سوی دی مننه سترګې برېښولې بس لنډه درته وایم سترګې برېښولې بس لنډه درته وایم نمر ته مې کتلي دي نظر یې راله سوی دی مننه مرغو زمونږ د سیمې نه په یو ځل کډه یوړه مرغو زمونږ د سیمې نه په یو ځل کډه یوړه چینار یې راله سوی دی نختر یې راله سوی دی صدیقه په ژوندون کې په یو ځل مې مینه کړې ایره شو بس لمبه شو د زړه سر یې راله سوی دی مننه خوشحاله اوسئ ډېر زبردست صدیق صاحب موږ ستاسو نه په اول کې سوالونه هم ډېر کم وکړو په خاطر د دې چې ستاسو نه به کلامونه ډېر اورو نو که داسې بل څه کلام نو مینوال به محظوظ شي دي ښه زه به درته یو څو شعره به درته نور ووایم چې یو مازدیګر و په غرونو نمرو مسته هوا وه میلمه دلبرو داسې یوه شپه وه خندا مې نه وه شوم په ژړا یار مرورو خبره سپینه ښه ده تا سره مینه ښه ده خبره سپینه ښه ده تا سره مینه ښه ده څنګه چې د مخ خسته دی داسې د وینه ښه ده شکر د خدای وباسه حصه دې نیمه ښه ده مننه که خړ خیبر یادوي د جندول سیمه ښه ده چاته نازبینه ښه ده چاته شیرینه ښه ده مننه خوشحاله اوسئ ملګرو ډېر ښکلي کلامونه ډېر ښکلي غزلې د ابوبکر صاحب نه موږ واورېدې نو زموږ پروګرام وخت ډېر کم وي موږ به خپل پروګرام راغونډو خو په اخر کې ابوبکر صاحب تاسو کو زموږ د ادبي بنډار یا د جندول خان کوم مینوال څه پیغام ورکوئ نو پیغام خو به زه ټولو پښتنو ته ورکوم چې زموږ نه پښتو روانه ده زموږ په معاشره کې هغه سړی عزتناک دی چې کوم د یورپي ممالکو سټایل کوي او د هغې لهجه او د هغې خبرې کوي یعنی مطلب چې څوک انګلیش وایي او څوک ښایسته کټینګ کوي د یختو کې نو هغه سړی موږ ته معتبر دی او هغه سړی زموږ ته عزتناک دی نو لہذا زه داسې وایم چې خپله پښتو راټینګ کړو او په پښتو سره په پښتو وکړو مینوالو ابوبکر صاحب ډېر زبردست پیغام ورکړو زه به لنډه د اباسین صاحب خبره وکړم چې پښتو وایي پښتو لیکئ او پښتو لولئ او پښتو کوئ ملګرو بله ورځ به یو بل پروګرام سره حاضرېږو تر هغه وخته پورې ما جمیل باسله سره د کیمرامین عبیدالله راکړي اجازت چې چېرته مې ښاد آباد اوسئ بریالي اوسئ د الله په امان